دلته خو اوس یعنې هېڅ ډول انساني ژوند نه دی چې ډېر مشکل دی والله. تا باید مکتب کې وې دې وخت کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه راغلی یم تورخم ته او په تورخم کې متاسفانه تاسو خبره سئ چې هیڅ ډول سهولت زموږ خپل مسلمان وروڼو خویندو ته نشته دی چې کوم ځای کې دوی انتظار وکړي، د مریضانو غور وشي، څوک په مسجد کې په ارامه لمونځ وکړي یا تشناب ته لاړ شي ولامبي. بعضې خلک دلته ورځې هم تېروي په انتظار کې، د ویزو مشکلات ته ټول خلک خبر دي. انشاءالله دلته نن راغلی یم په مشوره دلته د مشرانو چې کوم ځای کې دلته موږ سهولت جوړ کړو، یا دلته جوړ کړو بل ځای جوړ کړو، انشاءالله ځایونه به انتخابېږي، ورسره یو ځای ګرځم او ځکه دغه سهولت ډېر زیات مهم دی. د باندې مخصوص دفعې ناستې کړي دي خو متاسفه نو کامیاب شي. خو دا ځل مطمئن یم چې کامیابګي به چې کوم ځای کې موږ دغه کوم لازم سهولتونه چې هغه مریضانو ته دي، مسافرینو ته دي، زموږ خورګانو ته دي، زموږ اولادونو ته دي، مشرانو ته دي، دا باید دفعه دوی ته جوړ شي انشاءالله. حتما تاسو به ټول راپور درکړو. نو هلته به هغه رش او بوی او مرثیهګانې به نه وي، دلته به آزاد فضا کې ګرځي. موږ د حالت وکتو او ډېر غمجین حالات هم په نظر کې راغلل. نو انشاءالله موږ ځمکه هم وکتله، دلته نور امکانات هم وکتل، د اویم دفتر خواته لاندې. نو انشاءالله اوس به موږ هغه عریضې او کوم قوانین چې لازم دي باید تعقیب کړو هغه به تعقیبو او انشاءالله ډېر ژر به دلته موږ سهولت خلکو ته وړاندې کړو. لیکن دفتن د پول خواته د کوم ځای کې چې خط دی د دې خواته به انشاءالله موږ زر یو دانه سا د برق بندوبست، د پاک اوبو بندوبست، همچند د تشنابونو چې هغه تشناب کې متاسفانه تشناب ته نشي ولی، که څوک تلی وی مجبوره بیرته د ډاکټر په کومک راوتی او ځکه دومره بدبوی پکې و، یعنې جوړ سړی مریضېږي. نو دا سهولتونه موږ دفتن سبا نه به شروع کوو او دا کومکونه وکړو. لیکن دا باید یادول وړ ده چې دا ټول په هغه ورونو کومک باندې څوک چې موږ سره هر میاشت کومک کوي، هیلپرز کلب په تور باندې، بیا هم د لاندې لینک شته دی، خلک ځان ثبتوي، هره میاشت اټومیټیک دوی نه پیسې کټ کېږي او موږ پوهېږو چې موږ ته هره میاشت څومره پیسې راځي. دفتن ځو ډاډه باندې خلکو ته وعدې ورکوو د جوړولو، د آبادولو او انشاءالله د خوبي او د خوشحالي. جزاک الله خیره. حتما د تورخم تاسو به دوامداره خبر بنسټ اپډیټ درکوي تر څو به تاسو خبر شئ چې موږ دلته کوو.